السلام علیکم. مینه او احترامات. جمهور رئیس بیا یو تاریخي کار وکړ چې دا کار یې واقعا د ستایلو وړ ده. ملګرو که چیرې زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. جمهور رئیس د عیدګاه جومات بیا رغونې څخه لیدنه وکړه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د عیدګاه جامع جومات د بیا رغونې چارو څخه د لیدنې پر مهال له ټولو هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې زیار ګاللی مننه وکړه. جمهور رئیس غني وویل د ویاړ ځای دی چې زموږ ملي اتل غازي امیر امان الله خان ملي خپلواکي له همدې ځایه اعلان کړه او د دې تاریخي جومات بیا رغونه زموږ هیوادوالو ته د تداوم او تحول واضح پیغام ورکوي. هغه زیاته کړه تداوم په دې معنی چې زموږ اسلامي او تاریخي ارزښتونو ته ادامه ورکول کیږي او تحول دا معنی څه چې ویجاړ شوي نه یوازې آبادیږي بلکې په مراتبو لا ښه جوړیږي. د هیواد جمهور رئیس د عیدګاه جومات د بیا رغونې کارکوونکو ته په خطاب کې داسې وویل: ستاسو له برکته زموږ یو لوی تاریخي ویاړ او عظیمه خزانه د بشپړېدو په حال کې ده. هغه د پلازمینې زون د پراختیا خپلواک ادارې مسؤل ته د ټولو کسانو د تقدیرولو لارښوونه وکړه چې د عیدګاه جامع جومات د بیا رغونې په چارو کې زحمتونه ایستلي. محمد اشرف غني څرګنده کړه د افغانستان ټولو ولایتونو ته مې پیغام دا دی چې د عیدګاه جومات غوندې به په هر ولایت کې یو عظیم جومات وجود ولري او د پلخشتي او هرات تاریخي جامع جوماتونو په ګډون به د افغانستان د ټولو عمده او تاریخي جوماتونو بیا رغونه د دې لامل شي چې زموږ راتلونکي نسلونه له خپلې ځلانده اسلامي ماضي سره وصل شي. ملګرو ویډیو ضرور لایک کړئ.